محمد رسول الله ویلې څلور ښځې به په جنت او څلور ښځې به په دوزخ کې وي. هغه څلور ښځې چې په جنت کې وي هغه دا دي: اوله پاکلمنه میرمن چې د الله رب العزت او د خپل خاوند پیروي کوي. هغه ښځه چې د الله نه ویریږي هغه به پاکلمنه وي، هیڅکله فساد ته مخه نه کوي. هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت او پیروي کوي هغه به هم پاکلمنه وي، هیڅکله به فساد او منکر ته مخه نه کوي. دا ښځه جنتي ده. دویمه صبر کوونکې او قناعت کوونکې میرمن. که خاوند لږ ورته راوړه یا ډیره یې ورته راوړه په هغه باندې صبر وکړه، قناعت یې وکړه. شور او غوغا یې په کور کې جوړه نه کړه لکه نن ورځ چې په ځینې کورنیو کې موږ وینو. دا ښځه هم جنتي ده. دریمه ښځه چې هغه جنتي ده چې د خپل د خاوند په نشتوالي کې د هغه پرده ساتونکې ده، او بل دا چې د خاوند په مال کې خیانت نه کوي، او د خاوند په مخه کې هغه چپتیا غوره کوي، خاموشه وي. دا ښځه هم جنتي ده. څلورمه ښځه هغه میرمن ده چې د هغه خاوند وفات شي، هغه سره کوچیان واړه یتیمان پاتې شي، دا بل خاوند نه کوي او د خپل اولاد ښه سالمه تربیه او روزنه کوي. که د دې په خاوند کولو باندې د دې د اولاد تربیت د اولاد اخلاق خرابیږي نو دې ته نکاح غوره نه ده. باید چې د خپل د اولاد سالمه تربیه وکړي، او که د اولاد روزنه او تربیت بل څوک کوي بیا کولی شي چې بل چا سره دا نکاح وکړي. او هغه څلور ښځې چې محمد رسول الله ویلي چې هغه به په جهنم کې وي. اوله هغه میرمن ده چې د خپل خاوند ته بد رد وایي، د خپل خاوند ته ناولی، د خپل خاوند ته بیکاره خبرې کوي. که میړې له کوره ووځي د خپل نفس ساتنه نه کوي، او که کور ته راشي د خپل خاوند ته بد رد وایي نو دا ښځه جهنمي ده. رسول الله ویلي چې دا به په جهنم کې. نن اکثره خویندې موږ وینو چې د خپل خاوند ته بدې ردې وایي، د هغه په نشتوالي باندې هغوی خوشحاله یي، او چې کله کور ته راشي د هغو په وجود باندې خفه وي، او چې خاوند یې د کوره ووځي د خپل نفس ساتنه هم نه کوي. رسول الله ویلي چې دا ښځه دوزخي او دا ښځه جهنمي ده. دویمه میرمن هغه میرمن ده چې هغه د خپل خاوند سره زیارتۍ کوي، د خپل د خاوند د وس نه پورته کارونو ته د خپل خاوند اړوي، او په زوره ورباندې هغه کارونه سرته رسوي.